السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا. ويلکم ټو آل. د انګلیسي زده کړې ګرامر برخې لومړی درس ته ښه راغلاست. نن موږ د ګرامر درس اول کتاب موږ خلاص کړو. نن ګرامر کې لومړی درس وایو. درس پیلول نه مخکې له کوم یوټیوب چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ، آل وکړئ کړئ. فیسبوک کې عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. یا لا پیلو. البته دا کتاب زمانه ده، لیکوال اظهار الله کامران ده، د اوسیو تعلیمي مرکز لخوا لغمان ولایت څخه ده. نو کور ودان. نو دا به ان شاء الله د موقع ډیر ګټور ده. ها، د اوله کې تاسو باید چې هر څو غواړي او ژبه زده کړئ، اول باید دغه ژبې توري زده کړئ. د انګلیسي ژبې الفبا یا توري یا الفابet، انګلیش الفابet هغه زده کړئ. مونږه یو لنډ نظر کې دی چې مونږ د مخکې ویلي، خو لنډ نظر یو لنډ نظر پیا چو. A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K کا باز کا ورته وي K کا L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z or Z بعد Z موي د بريطاني بريتش او امریکن فرقي، خو زايد صحیح ده. ها، د وړو کې توري دي. تلفظ عین شی دی. د ویډیو همدلته دروم، تاسو ویډیو ودروئ او کتلی شئ د دې هغه. دا د انګلیسي ژبې کوچني الفبا یا الفابټس یا توري دي. ها، اوس تلفظ د انګلیسي ژبو د انګلیسي الفباو استعمال په پښتو ژبه کې. دا ای چې دا بعضې وخت کې الف او بل د عین سره سمون خوري. ای بعضې وخت کې عین سره، بی بی سره، سی چې دا سی بعضې وخت کې د سین اواز ورکوي، بعضې وخت کې د صاد، بعضې وخت کې د سا، بعضې وخت کې د دې سا. خو دلته یو شی کم کړی چې کاف اواز مو ورکوي. دا سی چې ده داسې خپله د هغه نه کوي چې کله کلمو کې راسي بیا هغه د کاف اواز مو ورکوي، لکه کیټ. هغه بیا د ګرامر څو اصطلاحات دي چې چیرته سین ویل کېږي، چیرته کاف ویل کېږي. ها، مشکل نشته، صرف سی ډي د پښتو دال ډال ضاد سره سمون خوري، مختلف تلفظ لري. ای دا خپله کتلی شي. د هغه ویډیو ودروئ، لږ پاس کړئ او دا وګورئ، ځان سره ولولئ. د یو په یو ښه ترتیب سره هغه کړی ده. ټي تی سره، پی پی سره، بی بی سره سمون خوري. الف ای ای آی او یو دا واول حروف دي. دا چی سی اچ د چی اواز ورکوي. سی اچ چې کله راسي چی، جی او جی د جیم اواز ورکوي. اس د سی اواز ورکوي. ټي د ټي اواز ورکوي. نو دا کتاب د ټلګرام کې ملېږم او هغه ځان سره وګورئ او د ویډیو کې لږ ویډیو پاس کړئ او دا وګورئ. ها، اول درس سره راځو. کمپاوند لیټرز موږ وایو، مرکب یا ترکیبي توري. مرکب یا ترکیبي توري دلته کتلی شئ. لنډ مثال ترکیبي توري څه دي؟ دغه دي. ګوره، ځینو تورو لپاره په انګلیسي الفباو کې کوم ثابت توری نه لرو. نو داسې تورو لپاره د انګلیسي الفباو دوه یا څو توري یو ځای کوو. ګوره، چې موږ پښتو کې چې لرو، چې ته اوس انګلیش کې داسې حرف نشته چې موږ چې ووایو. چې په انګلیش کې نشته. نو انګلیش کې چې ده سی اچ، سی اچ د چې اواز ورکوي، لکه چاک، چاک، تباشیر، چاک، چاک.
نو ترڅو د نوموړو تورو आवाज پیدا کړي چې دا تورو ته مرکب یا ترکیبي توري ویل کیږي. دې ټولو ته ترکیبي حروف ویل کیږي. لکه د شین اس اچ ده، د ژ زایت اچ ده، د غین جی اچ ده، د خا د خ کې اچ ده، د ف پی اچ ده، د چ ه ټي یو ار ای ده، چر چر نیچر، د ټي آی او ان شین نون هغه ده، شن شنته من ټي آی او ان وایو. نو دغه سي دا ژن، دا شنت، شل، سپیشل. نو دا ټول چې دي دیتا ترکیبي حروف ویل کیږي. ترکیبي حروف کم دي چې هغه لپاره خاص حرف نشته، هغه د یو څو حروف څخه ترکیب شوی وي، نو دیتا ترکیبي حروف وایي. مخکې ځو د انګلیسي ژبې د تلفظ قاعدې. هر کله چې دا ډیر درس غټیږي مونږه لند لند وایو. هر کله چې بی توري څخه وروسته ټي توري او دا بی توري څخه مخکې د ام توري راشي نو بی طرف توري نه تلفظ کیږي. لکه کوم 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 کې بی نه تلفظ کیږي. ګوره بی نه چې مخکې ام راشي لند حالت ډیر هغه په دې باندې دومره لنډ درته وایم چې هر کله د ام نه وروسته بی راسي او د بی نه مخکې ام راسي هغه بی اخره کې نه تلفظ کیږي. لکه کومب 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 ګومنس ته ویل کیږي. ټمب کټم ټم کوم کوم ټم ټم ډټ ډټ. دلته د ګور ټي توري او دا بی توري مخکې څخه ام راسي. کله چې د بی توري څخه وروسته د ټي توري او د بی توري څخه مخکې ام راسي. ګوره د بی تور څخه ام راغی، د ټي مخکې بی راغی، نو دلته بی نه ویل کیږي. ډټ ډټ ډپټ نه ویل کیږي. ډپټ نه ویل کیږي. بریک 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 ډټ ټم کوم. بل سی، د سی توري د سین او د کاف دا ډیر مهمه ده. د سی توري چې دا د سین आवाज ورکوي او د کاف आवाज ورکوي. بعضی کلمو کې کاف راځي، بعضی کې سین ویل کیږي. نو کوم وخت کې کاف وایو کوم وخت کې سین وایو دغه ده. کله چې د سی توري څخه وروسته ای آی وای راسي، مثلا اوله کې سی راغی او وروسته کلمه کې یا ای راغی یا آی راغی یا وای راغی، دا چې تلفظ کیږي دا سین تلفظ کیږي. دا چې تلفظ کیږي سین. او نور حروف چې ټول راشي هغه کاف تلفظ کیږي. مثال ګوره سیټي، موږ سیټي وایو ولې ځکه د سی وروسته آی راغلی. دلته موږ ویلې چې سین وروسته ای آی وای راسي هغه سین ویل کیږي. ګوره سیټي. ګوره دلته سنټر، سنټر ای راغلی، دلته ګوره ای سنټر. دلته سایکل، سایکل وای راغلی ځکه دلته موږ ویلې چې وروسته وای راسي نو موږ سی وایو. دلته ګوره کاف ویل کیږي. کار، کار ای راغلی، دلته ایف ته نه. نو لنډه دا ډیر مهمه ده چې د سی وروسته چې هغه کلمات چې د په سی شروع شوي وي او وروسته ای آی وای دویم حرف ای آی وای وي نو هغه تلفظ په سین سره کیږي، او چې هغه نه وروسته نور حروف وي هغه په کاف سره ویل کیږي. د ډي توري د دال او د ډال आवाज ورکوي. کله چې د ډي توري د جی او ل جی نه مخکې راشي نو ډي توري نه تلفظ کیږي. لکه adjective door door adjective. ګور adjective موږ نه وایو، دلته ډي سایلنت ده. adjective وایو. adjective ډي سایلنت ده. دلته ګور bridge، دلته هم ډي نه وایو موږ. bridge 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 ګور ډي نه ویل کیږي دلته. نو دا قاعده ډیر یاد کړئ چې ډیره مهمه ده چې د جی نه مخکې چې د جی نه مخکې ډي راشي ډي نه تلفظ کیږي. بل ترازو هر کله چې وی توري څخه وروسته ای را توري راشي نو د وی توري د فی आवाज ورکوي. ګوره وی ده دلته باید ویلو لایو لایو، خو نه ولې ځکه ای راغلی ده موږ ویلې هغه د فی आवाज ورکوي. لایف 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 ژوندۍ بڼه. بل د جی دا درس کتاب د ټلګرام کې درلیږم، دا درس زیاتیږي تقریبا لږ دقیق وي. نو دا درس تاسو خپل دلته لنډ فقط به درته وایم. دلته کې د کې وایو منګه کې چې اوله کې راشي او وروسته ان راشي
دویم حرف کې نه وروسته چې ان راسي کې نه تلفظ کی لکه نایف نی نایف د کې نه وروسته چې ان راسي کې اول نه تلفظ کی نی بل دلته د ال غدا ال ګوره د کې نه مخکې کله چې دلته وایي د دین لغاتو په منځ کې ال تورې نه تلفظ کیږي د ګوره چاک چاک تباشیر ال نه تلفظ کیږي ټاک ټاک اکثره کې نه مخکې چې د ال وروسته کې راغلی وي هغه ال نه تلفظ کیږي دلته کتلی شي چاک ټاک واک واک چې ویل کیږي نه ال سایلنت دی اټوم اټوم د ان توري څخه مخکې ام راغی نو ان نه تلفظ کیږي اټوم اټوم کیو د کیو توري د کاف اواز ورکوي اکثر وختونه د کیو توري څخه وروسته یو توري راځي اکثر وخت کې د یو کیو څخه یو راځي کوین کویت کویت کویک کوالټي کوالټي کوانټیټي کوانټیټي دلته واچ د سی وروسته چې ټی راشي ټی نه تلفظ کیږي لکه واچ watch whistle 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 دلته تاسو قاعده کتلی شئ دلته ټی نه تلفظ کیږي د حروف د کلمو کې w w دلته ویلي د w څخه وروسته r راشي نو w نه تلفظ کیږي او w څخه وروسته r راغلی ده دلته م r راغلی نو w نه تلفظ کیږي چې وایي wrong صرف دغه څلور حروف تلفظ کیږي wrong غلط right right لیکل x د x توری د x आवाज ورکوي لکه example x-ray x-ray ها دغه درس مو نور بس د انګلیسي الف باو تقسیم بندي لنډه درته وایم انګلیسي حرف انګلیسي دا توري چې دي یو واول حروف دي یو ثمی واول دي بل کانسوننت دي واول چې ته وای आवाज لرونکي توري आवाज لرونکي توري په انګلیسي کې موږ صرف 15 आवाज لرونکي واول لیټرز لرو a E I O U A E I O U دا پنځه چې دي आवाज لرونکي چې دي حروف دي خلاص دا لنډه ده او نیمه आवाज لرونکي په انګلیسي ژبه کې نیمه आवाज لرونکي دي W او Y دي W او Y ده دا نیمه سیمی واول لیټرز ورته وایي یا واول دا سیمی واول W Y ده بل کانسوننت بیا आवाज لرونکي توري کانسوننت بیا आवाज لرونکي توري دا یاد کې وساتئ وروسته کلمې راځي دا او دا پکې ډیر مهمه ده چې بیا بعضې کلمو نه مخکې ان هغه درس کې بیا تاسو پوهیږئ مقصد دا یاد ولرئ بل بې اواز لرونکي توري دا ای ای آی او نه بغیر ډبلیو وای زیډ دی نه بغیر دا ټول چې دي بې اواز لرونکي توري دي نو لنډی د انګلیسي ژبې په درې ژبې توري په درې قسمه دي یو واول لیټرز دي سیمي واول لیټرز دي او کانسوننت دي واول لیټرز اواز لرونکي توري ای ای آی او یو دي نیمه اواز لرونکي ته سیمي واول لیټرز وای دبلیو وای او بي اواز لرونکي توري ته کانسوننت وای کانسوننت لیټرز چې دا بي سي دا ټول دي نو دا موږ نن درسو بل درس کې به موږ د تعریف توري آرټیکلز وایو دغه اونۍ کې ان شاء الله موږ د الفبا د انګلیسي ګرامر وایو یو هفته ګرامر وایو بیا دویم کتاب ان شاء الله لیول 1 کتاب شروع کوو دا کورس دغه چا لپاره ده د ورونو د خويند لپاره چې اکثره په کورونو کې دي که څو یوټیوب نشي کتلای ټلګرام انسټال کړئ ټلګرام د واتس اپ غوندي ده ټلګرام کې په اسانه ډاونلوډ کیږي او تل لپاره در سره پاتې کا ټلګرام ته نه ډیلیټ هم شي هغه ګروپ یې منګه ستا ته به هغه ګروپ کې په هغه نمبر دی بیرته ټلګرام انسټال کا ته به هغه ګروپ کې هغه ویډیوګانې نه ورکیږي هیڅ شی نه ورکیږي واتس اپ نه ټلګرام ډیر ښه ده دا ما تاسو لپاره جوړ کړی یعنی ما نه ګټه شته پکې نه مې هغه شته د تاسو ګټه ما ګټه ده لنډه ما ګټه همدا ده چې تاسو درس یاد کړئ نو دای موږ نه درسو هیله کوم چې خپل نظریات کومنټ کې ورکړئ هر څه پښتنه پیشنهاد انتقاد وي کومنټ کې یو کومنټ کوي تاسو په کومنټ سره زه خوشحالي ګم جزاکم الله خیر تل آباد اوسئ خپل کوشش کوئ علم خپل موکي په بچانو موکړي په ورونو موکړي او خلک مرته تشویق کوي په علم سره ډیر غټ قدرتونه موږ ماتولای شو نو تر بل درس پورې تاسو په لاس پارم ټیک کیر هاف ا ګډ ټایم خدای پامان سلام علیکم